په همدې موخه بلل شوو مراسمو کې د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت، د علماو شورا رئیس شیخ انور حسین حسینی، خوست ښاروال قاري بسم الله بلال، د پوهنې رئیس مولوي محمد انور دین پرور، د منبع الجهاد مدرسې استاد شیخ افضل حسین حسینی، ګڼ شمېر علماو، شیوخو، قومي مشرانو او د فارغو شوو نجونو والدینو ګډون کړی و. ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل پخوا به خلک د جنازو او مرګ ژوبلو په ځایونو کې راټولیدل، خو د خوښۍ ځای دی چې اوس مهال د علم الدین په مراسمو کې ګډون کوي او ولسونه هیڅ راز امنیتي ستونزې او نور مشکلات نه لري. دوی همداشان یاده مدرسه په ټولو اسلامي شرعي او کلتوري شرایطو برابره وبلله او د مال په پرتله د علم ارزښت لوړ او خویندې د علم الدین په زده کړه مکلفې وبللې. ویناوالو زیاتوله د علم الدین په زده کړه او طبابت کې د نارینه او ښځینه هیڅ توپیر نشته او حتی طبابت کې ښځو ته د اولویت حق هم ورکړل شوی. په علمي دین کې د ښځې او د نر هیڅ فرق نشته، حتی کې د طب په سلسله کې هم باید علماو لیکلي دي چې اولویت ښځې ته ورکړی شي. ویناوالو له اسلامي امارت څخه غوښتنه وکړه چې د مدرسو حالت ښه کېدو ته دې پاملرنه لا زیاته کړي، ځکه په دې سره نجونو او ښځو کې اخلاق پیدا او د ټولنې د سمون او اصلاح لامل ګرځي. د مراسمو په اوږدو کې د جامعه عایشه صدیقه للبنات مدرسې نجونو زده کوونکو له لوري په عربي او انګلیسي ژبو محاورې او د حجاب په اړه بهترین پیغام وړاندې شو. All the students are 1150. Also with the religious subjects, modern sciences like Pashto, Arabic, Urdu, English in the social studies are teaching here. فنحن من أمة العلم قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك أنا العلم نور لمن نالني وعز وفخر للطلابية أقود الجميع إلى كل خير وأنت تقود إلى الهاوية. د یادې مدرسې محتمم مولوي محمد نعیم د مدرسې د حالت، تدریس او امکاناتو په اړه وایي په دې غونډه کې نن موږ 50 کاسه عالم او 14 کاسه د قرآن حافظ ټولنې ته وړاندې کړې او الحمدلله دا جامعه تقریبا تر 14-15 کلونو نه د خدمت کې او په دې خدمت کې په لسګونه عالم او حافظ جنو د ټولنې خدمت ته وړاندې کوي او موږ الحمدلله یو اقدام هم لرو چې موږ د دیني علومو سره په څنګ کې عصري علوم هم ځای کړي دي او چې په دې کې موږ انګلیسي، دري او عربي، اردو، پښتو ادبیات مستقل تقریبا کلاسونه ورته وایو او تقریبا د عصري زده کړې د سره په څنګ کې موږ تر شپږم ټولګي پورې همدا داسې تسلسل سره بیایو. نو الحمدلله چې د دې نتیجه دا وه چې زموږ زده کوونکي الحمدلله په انګلیش کې هم په عربۍ کې درې کې ښه تکلم کولی شي. د یادونې وړ ده چې جامعه عایشه صدیقه للبنات دیني مدرسه یوه نیمه لسیزه وړاندې تاسیس شوې چې د خوست د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو برسېره پکې د نورو ولایتونو نجونې هم په زده کړه بوختې دي. یاده مدرسه کې 1500 نجونو ته د 40 ښځینه او 14 نارینه استادانو لخوا دیني او عصري علوم ورښودل کیږي.